د روژې په حالت کې بیبي ښکلول دې کې څه ممانعت نشته دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وکان النبي صلی الله علیه وسلم یقبل ویباشره، رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلې بیبیانې ښکلولې او هغې سره به یې خپله څرمن لګوله، یعنې د هغې سره به بلکل ورنږدې کېدو. وهو صائم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به روژه و. وکان املککم لاربه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات کنټرول کوونکی خپل شهوت لره. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي په تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کنټرول کوونکی خپل شهوت لره. نو دې کې څه ممانعت نشته دی، خو دومره ده چې یو سړی خپل شهوت نشي کنټرولولی او هغه وایي که یاره زه د خپلې بیبي له بیخي نږدې ورشم او ښکل راښکلې کړم، نو کیدای شي زه په جما کې واقع شم، نو بیا دې داسې سړی دا عمل نه کوي. یو حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل خپله بیبي ښکل کړې وه، رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلوي یا رسول الله صنعت اليوم امرا عظیما، یا رسول الله ما نه خو نن یو ډېره لویه غلطي وشوله. وی غلطي نه دا وشوله چې زه روژه وم او ما خپله بیبي ښکل کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله وی ولې ته د روژې په حالت کې مزمزه نه کوې، یعنې خولې ته اوبه نه اړتې او دس په ټیم کې وغیره. نو عمر ته هم ویل ورته مې دې کې خو څه ګناه نشته دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو بیا ته نور د سوال کوي، یعنې چې کله اوبه خولې ته اړتل په اودس کې یا مزمزه کول دا جایز دي، نو بیا بیبي ښکلول هم دا څه حرج او ګناه په دې کې نشته. خو دومره ده که یو سړی خپل ځان نشي کنټرولولی نو هغه به بیا دا کار نه کوي. که یو سړی یېرېږي د دې نه چې یاره کیدای شي زه په جما او په کوروالي کې واقع شم، نو بیا دې دا کار نه کوي. یو حدیث کې راځي اگر که احادیث د سند په اعتبار باندې ضعیف دی، ابو داود کې حدیث دی ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل یو سړی رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو چې زه روژه یم خپله بیبي ښکلوم. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه له اجازت ورکړو چې دا ته کولی شي. یو بل سړی رالی او هغه هم اجازت وغوښتو یا رسول الله چې خپله بیبي ښکلوم په روژې په حالت کې، نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو. بیا کوم سړی چې نبي صلی الله علیه وسلم له اجازت ورکړی چې ته خپله بیبي ښکلولی شي، نو هغه وی بوډا و. او کوم سړي نه چې نبي صلی الله علیه وسلم منع کړو چې ته مه کوه دا کار، نو هغه ځوان و، ځکه د ځوان خواهشات ډېرې، نو کیدای شي دا ځوان خپلې بیبي له خوا له ورشي د ښکلولو په نیت باندې او هغې سره په کوروالي کې واقع شي. نو کوم سړی چې خپل ځان نشي کنټرولولی نو هغه دې بیا بیخي نږدې خپلې بیبي له نه ورځي. نور دا جایز دي د خپلې بیبي نه د جما او د کوروالي نه علاوه هره مزه انسان او خاوند حاصلولی شي.